السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړې ده چې اختری تر څو ورځو پورې سړی کولی شي چې حلالې کړي. محترمه د اخترې دپاره شریعت 3 ورځې مقرر کړي دي. اوله ورځ یې افضله ده، ډېر ثواب لري. دویمه ورځ ته که د یو عذر په خاطر باندې وځنډول سي څه مشکل نه لري، خو ثواب یې تر اولې ورځې کم دی. او درېیمه ورځ کې حلالول بیا تر دویمې ورځې لا ثواب کم دی. دا که د عذر په وجه باندې وځنډول سي او بیا عذر ځنډول نو مه کوئ. او د اختر له 3 ورځو څخه بعد بیا اختری حلالول د اخترې غاړې نه په خلاصېږي. بدایع الصنایع جلد 6 صفحه 285 او 280 کتاب الوضحیه فصل فی وقت الوجوب. نو محترمینو باید په اوله ورځ باندې اختری حلال سي. کوشش وکړئ چې په اوله ورځ باندې هغه د اختری د ذمهوارۍ څخه ځان خلاص کړي. والسلام علیکم ورحمت الله